اوس د یخنۍ موسم شونه په یخنۍ په موسم کې یاد ساتي غوري د یخنۍ موسم چې راشي کنه نو د دې په باره کې د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کړ دی فرمایي چې د یخنۍ دا موسم چې کم دی نو په دې کې د انسانانو د زړونو چې کم دي دا نرم شي او یاد ساتي فرمایي چې ځکه چې آدم علیه السلام زمونږه نیکه چې کم دی او پلار چې کوم دی هغه الله دا خور نه پیدا کړی دی او فرمای چې دا خور چې دا په جمی کې قدرتی طور باندې دا نرم شي نو د دې د وجه نه د خور نه پیدا دی نو په دې جمی کې د انسانانو دا زړونه چې کوم دي نو دام نرم شي نو تاسو یاد ساتئ غوړې د دې په دې جمی کې اکثر تاسو چې نو اکثر د کې دوه درې مسائل لا سړي چې پاغه کې غوړې تاسو ډېر زیاته غلطي کوي غلطي دا ده چې یو مسله خدا ده چې ته رومال نه ګوره تاسو اکثر چې دی په مانځه کې صادر په سرول په مانځه کې چې دی دا جایز دی خو اکثر چې دی مالی دلی دی نو اکثر په دې مانځه کې زوینه ما په صف کې ما نو اکثر چې نو دا په مانځه کې دا چل کړي خله مکمل پټکړي په مانځه کې نو یاد ساتي غوره دا خله په ټول چې ګم دی په مانځه کې دا مکروه دی مکروه او په مانځه کې وسره کراهت راځي او باقاعده چې ګم دی نو امام طحطاوی رحمت الله علیه هغه باقاعده لیکلی دی په خپل کتاب کې چې څوک په مانځه کې داسې صادره په سر کړی دی او داسې د خله پټه کړی دا نو امام طحطاوی رحمت الله علیه فرمای چې دا د مجوس چې کوم دی هغه به د اور عبادت کو هغه به د اور عبادت کو نو د هغه د وجنه هغه به د مخ خله داسې او دا به داسې پټ کړ پس باندې نو دا هغه سره مشابهت راځي ګوره په مانځه کې چې تاسو د خله داسې په صادر سره پټه کې چونکه زمونږ پښتانو کلچر دی او معاشره ده نو په پښتنو کې دا صادر چې کوم دی دا واړې مستعمالي او غټې مستعمالي نو د دې د وجنه د دې ډیر زیات خیال ساتي ګوره په دې کې دا خله په مانځه کې بالکل م پټوي دا مکروه دي صحیح ده کنه ان شاء الله